د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې په لومړي ځل د فاطمه خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د 14 میلیون افغانۍ په ارزښت سره د هیموډیالایزس لس بستریزه مجهزه څانګه فعاله شوه چې د نارینه او ښځینه د پښتورګو د ناروغیو درملنه به پکې ترسره کیږي. د دې څانګې د پرانیستو په مراسمو کې د هلمند ولایت والي مولوي امان الدین منصور د خپلې وینا پر مهال د روغتیا برخه کې د خدماتو پراخوالی تر ټولو مهم او اړین بللی دی. هغه د دې مرکز پر کارکوونکو ټینګار وکړ چې خلکو ته با کیفیت پر وخت خدمات وړاندې کړي. و ایجاد مراکز صحی این به خاطر چی می باشد؟ به خاطر همین می باشد که انسان یعنی دکتر صاحبه ها و کسایی که در بخش صحی مسئولیت دارند اینا بتوانند که حیات مردم را، صحت مردم را، زندگی مردم را ایرا خوب به طریقه درست و به طریقه صحیح حفاظت و حراست بکنند. حفظ صحت در دین مقدس اسلام بسیار یک مسئله ضروری و یک مسئله بسیار مهم است که به این باید همه ما شما توجه داشته باشیم. همداراز د دې ولایت د امیر روغتیا ریاست اړوند د بوس ولایتي روغتون امیر ډاکټر محمد یونس په دې ولایت کې د هیموډیالایزس څانګې د خدمات فعاله کېدل د هلمند او شاوخوا سیمو د خلکو ستونزو د راکمېدو او د سهولتونو د رامنځته کېدو لپاره یو غوره ګام او فرصت بللی دی. مخکې تر دې چې دا څانګه دلته فعاله سي، مریضان چې کندهار ته ریفر کېدل یا نورو ځایو ته تلل، دا عموما د ټولنې هغه طبقه خلک دي چې ډیر غریب خلک دي او دا ناهیلي د ژوند څخه دوی د ژوند په آخري شعبو کې قرار لري چې د مرګ او د ژوند ترمنځ د دوی مسله وي. نو دا د دې خلکو دپاره ډیر غټ سهولت دی او ډیره غټه لاسته راوړنه ده او بیا په کافي تعداد باندې د خدمات فعاله سول چې زموږ ولس ته به انشاءالله الرحمن تر ډیره حده پورې ستونزې حل سي او کفایت به ورته وکړي. بلخوا بیا د هیموډیالایزس مسؤل ډاکټر شریف الله صدیقي وایي په دې څانګه کې به هره ورځ د سهار له 8 څخه بیا د مازدیګر تر 4 بجو پورې به په مجهز ډول خلکو ته خدمات وړاندې کیږي. هغه زیاتوي چې د اړتیا په صورت کې به د تجهیزاتو او خدماتو کچه نوره هم لوړه کړي. په دغه روغتون کې اوس فلحال دوه جلا جلا واردونه د نارینه او ښځینه لپاره اماده شوي چې په کندهار کې هم داسې خدمات موږ نه لرو. په کندهار کې یو مرکزي بخش شته چې هلته نارینه او ښځینه ټوله یو ځای دي. خو دلته خوشبختانه چې د نارینه لپاره جلا او د ښځینه لپاره جلا واردونه مجهز شوي دي. همدارنګه مجهز لابراتوار، مجهز عملیاتخانه او د نارینه او ښځینه لپاره جلا جلا ځایګاوې ټولې مجهزې او آماده شوي دي. په هلمند ولایت کې د هیموډیالایزس د څانګې په پرانیستل کېدو سره به د دې ولایت د خلکو لپاره د درملنې اسانتیاوې زیاتې شي، د ناروغانو اقتصادي ستونزې به راکمې شي او نور به اړ نه وي چې د درملنې لپاره نورو ولایتونو ته سفر وکړي.